دا یو تور اشغال دی تر سپین شعار لاندې هغه زموږ سره مختلف مسایل لري د ډیورنډ مسله ده چې موږ سره لري د اوبو موضوع ده چې د بندونو موضوع ده چې هغه زموږ سره لري زه تاسو ته ویلی شم چې ولې طالبان او پاکستان دواړه خپل باندې هغه د هغه وخت د ولسمشر اشرف غنی استعفا غوښتنه کوله ولې جنرال حمید فیض هغه په خپل باندې دا پیغام واضح ورکړی چې ماته د هغه وخت رئیس جمهور اشرف غنی سر پکار دی ولی یعنی منګه خو افغانستان د دې خبرې څه ثبوت دی چې جنرال فیض اشرف غنی سر غوښته دی یا غوښته دا مخپل د خپل د جلالت مآب رئیس جمهور نه خپل ماته دا خبره کړې دی چې هغه دا کار کول او ماته دا پیغام ډیر واضح ویلو چې زما ستاسو سر پکار دی او بخې فدایي صاحب ډیر غټ ټکی تاسو وایي چې دا داسې نشو پرېښودی تاسو وایي چې د افغانستان صدر پخواني ښاغلي اشرف غني تاسو ته ویلي دي تاسو په هغه وخت کې د کوم ځای ګورنر وای زه د پکتیا تاسو ته ویلي دي چې د پاکستان د آیسای یا د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید د سر غواړي داسې مو ویل بالکل تاسو ته کوم ځای کې ویلي وای غني صاحب دا خبره مخ کړو که په ټلیفون کړي وا لیکل ما ته په ټلیفون دا خبره کړې ده تاسو ته ولې کول تاسو ولې دومره اهمیت هغه ګڼل چې تاسو دا خبره وکړي خبره دا و چې کله مونږه د دوی سره د مختلف موضوعات باندې خبرې کولې پاکستان په دښمنۍ باندې پاکستان په مداخلو باندې نو هغه ویل چې زما سره اصلا مشکل بنیادی زما سره دا دی چې مونږه د افغانستان په بندونو باندې کار کوو په بریښنا باندې کار کوو مونږه په گورننس باندې کار کوو مونږه په ډیجیټل گورننس باندې کار کوو دغه د پاکستان د پاره د زغملو وړ نه دی اوس هم چې کله پاکستان چغې وهي او هغه نارې وهي چې د افغانستان سره د مرسته وشي صرف د دې لپاره چې افغانستان د لپاره یو د هغه غوا ده د لوشلو غوا ده د روسانو په وخت کې د اټومي قوت څښتن شو او اوس غواړي چې هغه کوم قرضونه ور باندې دي هغه له دې لارې نه بیرته خلاص کړي او افغانستان سب کانټراکټ شي د پاکستان لپاره خو د پاکستان په اړه تاسو وایي خو دې موږ سره تصدیق نشته دا خو تاسو دریځ دی تاسو ول مهرباني البته پاکستان دغه شانتورونه مخکې دي راغلي نو موږ کله جواب هم نه ورغلی موږ کوشش اکثر کوو چې د پاکستان چارواکي راشي او د افغان چارواکي چې کوم دغه پاک لسوي چې دغه جوابونه وي خو په مطبوعاتو کې زه ځل بیا تکراروم چې د پاکستان پوز جنرال قمر باجوا د استخباراتي ادارې مشر ایسای مشر د وزیر اعظم عمران خان او نور چې دی وخت په وخت داسې وایي چې د پاکستان کوشش دار چې په افغانستان کې امن ثبات صلح او خوشحالي راولي او هغه کله د افغانستان خلاف د اشغال یا يرغلګرۍ کوشش نه کوي محترم فدایي صاحب د افغانستان کې یو منتخب حکومت رنګ شو په زورګیره قبضه وشو په افغانستان باندې په کابل باندې موږ سره ډېر کم وخت پاتې شو زه غواړم چې د آخري یو منټ یو نیم چې تاسو هیلې او امیدونه د مستقبل په هکله واوروسه دي هر څه ختم شو منتخب جمهوریت لاړ لمنځه لاړ اوس به د اسلامي سوچه شریعت غوښتونکو واک وي او افغانستان کې د جمهوریت خوب مړ شو مکمل توګه باندې زه فکر نه کوم او که چیرته طالبان په پاکستان باندې باور وکړي د لرې نه ده چې دغه اوسنی چې کوم حکومت دی د طالبانو دا به هم سقوط کوي ځکه ډېر مشکلاتو سره مخامخ ده زه فکر نه کوم چې پاکستان د افغانستان کې د اسلامي نفاذ د پاره طالبان حمایت کوي هغه د خپل پراکسي او نیابتي جګړو د پاره آماده کوي که چیرته د نفاذ خبره وي نو بیا په لټولو نه زیات په پاکستان کې د اسلامي نظام د نفاذ موضوع ډېره اهمه او ډېره مهمه ده محترم فدایي صاحب ډېره مهرباني خو زه به یو خواهش دی او ما سره اورېدونکي لیدونکي هم تپوسونه کوي زه هغو ته په جواب کې دا وایم چې زموږ او د فدایي صاحب ترمنځ یو اخلاقي چې کوم خبرې شوې وي د دې پروګرام نه مخکې هغه